السلام علیکم. ارکي ګلاب نوم تاسو اورېدلی دی ته په انګلیش کې روز واټر وایي. دا د ګلاب د پاڼو نه د ارک راوځي، دا تیل د هغې نه تیاریږي، دې کې هیڅ قسمه نور څه کیمیکل شامل نه وي او دا خالص ارک وي، نو ځکه دې ته ارکي ګلاب ویل کېږي. څنګه تاسو ته پته را چې یخني راله، ژمي موسم دی، نو په دې کې د سکین مسلې ډېرې شي، لکه خشکي وي، پوندې چوي اکثر د خلکو، یا مخ وچوي، مخ ډېر زیات خشک وي، سر کې خشکي راشي، شونډې وچوي. نو په دې ټولو علاماتو کې د ارکي ګلاب استعمال ډېر زیات بهترین دی. چې تاسو د پوندو لپاره یا مخ لپاره یا د شونډو لپاره تاسو مختلف چې کوم کریم استعمالوي، سټیراید، انټي بایوټیک، د هغې نقصان دې اثرات وي، یا لوشن استعمالوي، د هغې نقصان دې اثرات وي. خو د هغې په ځای بهتره طریقه دا ده چې تاسو ارکي ګلاب استعمال کړئ. د ارکي ګلاب نقصان دې اثرات نشته، دا یو قدرتي خالص څیز دی او د دې فایدې ډېرې زیاتې دي. استعمال طریقې څنګه راغله زه تاسو پوهیږم. ارکي ګلاب تاسو د سر خشکۍ لپاره هم استعمالولی شئ، په سر کې د دې مساج کولی شئ، اختمو سره نرمیږي او مزغو ته هم پکې سکون میلاویږي. دغسې تاسو د شونډو صحت لپاره د چا شونډې چوي، کریکس وي، پکې سپور وي، هغې هم په دې لګولی شي، شونډو لپاره هم ډېر ښه رزلټ ورکوي. د چا مخ کې چاودې راځي، مخ سپور وي، خشکي وي پکې، هغې هم دا استعمالولی شي. د چا پوندې چوي، هغې هم دا استعمالولی شي. ارکي ګلاب تاسو بیروني طور هم استعمالولی شي، دا تاسو به طور خوراک هم استعمالولی شي. د چا خېټه ډېره سخته وي، کنسټیپیشن، هغې لپاره هم استعمالولی شي. دغسې که څوک وایي چې یار زما سکین دې تروتازه وي او فرش دې لګي، نو کوشش دې کوي چې ارکي ګلاب دې بیروني طور لګولو سره هغې د خوراک دپاره هم استعمالوي، هغه دا څکلی شي یو خاص مقدار کې. دغسې چا سترګې خوږ وي، اشوبې چشم چې ورته وایي، نو سبا دا مسله ډېره زیاته عامه ده، نو هغې کې هم ارکي ګلاب قطرې په سترګو کې اچولی شي. د دې څه مضر اثرات نشته او فایدې ډېره زیاته ده. ارکي ګلاب په مختلف میک اپ سامانونو کې استعمالیږي، دغسې په پرفیوم کې، خوشبویانو کې استعمالیږي او هر بل دوایانو کې هم د دې استعمال کیږي. که چېرې تاسو غواړئ چې موږ ارکي ګلاب خپله تیار کړو، نو تاسو کمنټس وکړئ په دې ویډیو. انشاءالله نیکسټ ویډیو چې کوم را روانه ویډیو وي، هغه به د ارکي ګلاب د تیارۍ باندې زه جوړه کړم، هغې به تاسو ته انشاءالله مکمل معلومات شیر کړم چې ارکي ګلاب به څنګه جوړیږي د ګلاب د پاڼو نه. نو د ژمي په موسم کې ارکي ګلاب خامخا په کور کې ساتئ. دا ماشومانو لپاره هم لګولی شي. ګوره ماشومانو لپاره د سکین لپاره تاسو چې لوشن استعمالوي یا نور څه، نو د هغې نقصان دې اثرات ډېر وي. ماشومان خاص کر هغې ډېر زیات نازک وي، د هغې د سکین لپاره، سکین د هر چا نازک وي، خو د ماشومانو بیا ډېر زیات حساس وي. نو هغې په ځای باندې په ژمي کې د هغې د مالش لپاره، د مساج لپاره ارکي ګلاب استعمالوي، نو انشاءالله د مضر اثرات به هم نه وي او د هغې مسلې به هم ختمیږي. نو کور کې دا خامخا لازمي ساتئ او بل کوشش به دا کوئ چې ارکي ګلاب به د معیاري سټینډرډ کپ نه اخلئ، لوکل کپ نه، ارزان ارکي ګلاب به نه اخلئ، ځکه چې څومره ښه کپ نه وي او څومره دا ګران تاسو ته میلاو شي، د مطلب دا دی چې هغه ښه ارکي ګلاب دی. دغسې کوشش کوئ چې ارکي ګلاب سره ګلیسرین هم کور کې ساتئ، د یو معیاري سټینډرډ کپ نه. نو دا دواړه کمبینیشن چې کوم دی، دا د سکین لپاره، د سرمن، د مخ، د پوندو لپاره، د لاسونو چاودو لپاره، د شونډو لپاره مکمل یو بیسټ ریمیډي ده، یو ډېره زبردسته نسخه ده. او چې کله دا تاسو اپلای کړئ، دا تاسو استعمال کړئ، نو انشاءالله د نورو کریمانو او د نورو لوشنو ضرورت په تاسو نه راځي. هغې کې زیاتر مضر اثرات وي، د هغې سایډ افیکټ ډېر وي او د دې څه مضر اثرات به انشاءالله نه وي. دغسې معلوماتي ویډیوز کتلو لپاره ملګرو ته زما چینل ډاکټر شبیر پښتو په یوټیوب باندې سبسکرایب کړئ او دا ویډیو خپل ملګرو سره هم شیر کړئ چې هغوی ته هم فایده ورسېږي. زما را دعا ده الله پاک دې ټولو بیمارانو له شفای کامله نصیب کړي. آمین. خوشحاله اوسئ. الله حافظ.